آیا رښتیا هم د ریجکټ کارډونه یا کوم د افغان کډوالو چې بلاک کارډونه وه هغه خلاصیږي یا نه؟ اوس پر سوشل میډیا باندې د خیبر پښتونخوا څخه یوه ویډیو چلیږي چې په دې کې د هغو افغان کډوال چې کوم کارډونه یې په 2021 کې ریجکټ سوي دي یا بلاک سوي دي وایي دا کارډونه شروع سوي دي او دا جوړیږي. خبره داسې ده چې دا کم کارډونه چې ریجکټ سوي دي دا په 2021 کې چې کله زموږ تاسې کارډونه سمارټ ته اوښتل یا بدلوله دا د پیوار کارډونه نو په هغه کې د هغو افغانانو کارډونه بلاک سوه چا چې پر پاکستاني شناخت کارت دپاره اپلایي کړې وه یا شناخت کارډونه جوړ کړي وه هغه پر هغه نادرا کې پوس ولې ګوتې لګولې وې نو هغه په ټکر کې سره راله د هغو کارډونه بلاک سوه. یو هغه افغانانو کارډونه هم بلاک سوه چا چې یو وار چکین کړی وي تللي افغانستان ته او بیرته واپسي کې راغلي وي او درېیمه ستونزه یې دا وه چې هغه افغان کډوالو چې یا فامیلې په دغه موسم کې سره چینج کړي وي یا کوم بدلون عدلون یې راویستلی وي د هغو کارډونه بلاک سوله نو دا ټوټل شمېره یې تقریبا 85,000 وه. نو بیا کوم وخت چې دا کارډونه ورکول کېدله په دې کې د 4,000 افغان کډوالو کارډونه راغله خو بیرته د نادرا د خوا څخه بند سوله هغه کارډونه هم ریجکټ دي. خو زموږ افغان کډوالو کوم مشران چې په 4 صوبو کې دي یا په کمپو یا د ښارو کې دي په هر مجلس کې دا خبره د یونیسیار چارواکو ته د سفران وزارت ته کمیشنریټ چې کوم د افغانانو پالنه کوي هغو ته د افغانستان کونسلګریو ته دا خبرې ټولې مکمل وړاندې کړي دي خو تر اوسه پورې پر دې باندې کوم اقدام نه دی سوی او معلومه نه ده چې دا اقدام کیږي یا نه. خو تېره ورځ په بلوچستان کې د بلوچستان کمیشنر صاحب دا یوه خبره وکړله په میټینګ کې چې دغه کم بلاک سوي کارډونه چې دي هغه چې چا ګوتې پر یو د شناخت کارت دپاره لګولي یا د ECC د پیوار په مابینځ کې ټکراو راغلی ګوتې لګولي د هغو کارډونه نه جوړیږي. نو انتظار به کوو او د دغه ویډیو د لارې څخه پر یونیسیار او پر ټولو ادارو باندې دا غږ کوو چې هغه افغان کډوالو کارډونه چې د نامه په مسله کې غلط وي یا د فامیلي کې عدلون بدلون کړی وي د هغه د وجې څخه بلاک وي هیله ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو د کارډو غم وخوړل سي او د بلاک څخه راخلاص